د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو نوې او تازه موندنې ښیي چې افغانستان له 1400 تر 21 مواردو پورې په تولیدي توکو کې پر ځان باندې بسیا شوی. که څه هم دا پخوا هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو، خو دا شمېرې تازه ورښیي چې ګویا په یو شمېر نورو برخو کې افغانستان په چټکۍ سره مخ پر وړاندې روان ده. مثلا د بیلګې په توګه د کرنیزو توکو، هګیو، لبنیاتو، د پسه غوښې، شیریني بابو، درمل او سیخي ګول دې ته ورته په نورو برخو کې هم سخت خورا زیات په چټکۍ سره روان دی. او هغه موارد چې ګویا افغانستان پکې خودکفا شوي دي هغه خوراکي توکي، څښاک، قالینې، زعفران، څپلکې، پلاستیکي خلطو، البسې، مینځونکو توکو او دې ته ورته د نورو مسایلو مثلا د پایپونو په برخه کې، تازه او وچې میوې په برخه کې هم موږ سره خورا لاسته راوړنې لرو. د ارقامو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1200 فابریکې تولیدي برخه کې فعال دي او فعالیت کوي. خو تر ډیره حده پورې داسې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې د حکومت نه پاملرنه هم بیا د دې سبب شوې ده چې ډیر شمېر فابریکې له سقوط سره مخ شي او یا هم په ټپه ودرېږي، کار ونه کړي. د صنعتکارانو ستونزې او اندېښنې هم د ماکس وړ دي او دوی وایي چې هغه ډول چې ژمنې ورسره شوي دي، خصوصا د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي پوره کړي. مثلا د برېښنا په برخه کې دوی ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي، هغه بل به یې لږ زره راټیټ شي او یا هم مصرف به دومره ډېر نه وي. د ځمکو د ویش په برخه کې هم دوی ویلي چې حکومت ورسره ژمنې کړي دي، خو ژمنې نه دي پوره شوي. نه یوازې دا چې ځمکې ورکړل شوي بلکې په ځینو مواردو کې دغه ځمکې چې دوی ته مشخص شوي وي دغه هم غصب شوي دي. دې ته ورته نورې ستونزې هم شته. د مالیاتو په برخه کې هم دوی له ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په ځینو مواردو کې دا په عامه اصطلاح کاغذ پراني د دې سبب شوی ده چې کارونه پر سم لاړ نشي. دې ته ورته نور مسایل نن په خبر او نظر کې غواړم چې پرې بحث وکړم. له ما سره په بحث کې میلمه ده د صنعتکارانو د ټولنې مشر ښاغلی کمینزاده صاحب. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. کمینزاده صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. رښتیا هم موږ په چټکۍ روان یو له ستونزو سره سره. څومره رښتیا هم امید شته راتلونکي ته چې موږ د واقعا هم چې څنګه وایي چې زراعتي هیواد او صنعتي هیواد رښتیا هم پر خپلو پښو دې ودرېږو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سلام مخه ستاسو ته جبران صاحب او د تلویزیون قدرمنو کتونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. واقعا تا دغو ډېرو ښو ټکیو ته اشاره وکړه. موږ خورا په چټکۍ روان یو. د چټکۍ دلایل یې هم زه که اجازه وي زه به هغه هم خپلو هېوادوالو ته ووایم چې ولې موږ په چټکۍ روان یو. چټکۍ خو داسې روان دی، ګوره دا یو هغه احتیاج نه دی. کله وي چې سړی احتیاج شي نو هغه هر طرف ته لاس اچوي او احتیاج د اختراع مور ده. د څومره چې د بهره فشار د همسایه ملکونو نه زموږ زیاتیږي، په همغه اندازه باندې لار مواصلات مثلا بندیږي، په همغه اندازه باندې موږ لاس اچوو صنعت ته، داخلي تولیداتو ته، ځکه چې هغه قیمت درته تمامیږي، به هر شی نشو راوړی. ګوره ښه مثال او ژوندی مثال زه ایران درته ښیم. په ایران چې څومره تعذیرات راغلل هماغومره دی وده و رشد وکړ، ځکه د دوی صنعت رشد وکړ، د بیرونه ماشینالات نشوی واردولی، نو په داخل کې لاس په کار شول. اوس ګوره ایران هر څه لري. موږ هم دغه پاکستان چې دغه کومه لاره بنده که، په دې کې افغانانو ته ډېر لوی مفاد وشو. دومره مفاد وشو په اوله مصاحبه هم چې ما وکړه ومې ویل چې دا د افغانانو 100% په ګټه ده، ځکه چې اوس موږ ټول دغه صنعتکار او تجار ټول په دې فکر کې شو چې زوتی د دې لارې موږ واردات نشو کولی. ښه چې واردات نشو کولی، ځینې داسې شیان دي ډېر عادي شیان دي چې ګوره خام مواد یې هم دلته موجود شته، مین پاور یا هم دلته شته، یا کارگر ډېر ارزانه کارگر موږ تاسو لرو، اما پنی نه دی، په دې کې هېڅ شک نشته. برق تر هغې پورې نسبتا برق لرو، اما د برق ستونزې لرو، معیاري برق نه لرو. نو دغه او بل د افغانستان د دولت
د افغانستان ولسمشر دغه 25% ډومېسټیک پریفرنس او امتیاز داخلي چې د تولیداتو ته ورکړی دغه هم که په عمل کې څومره عملي شوی نه دی عملي شوی یا جدا خبره ده. یو تشویقي بڼه لرل ټول خلک دته تشویق شوي دي چې لااقل په داخل کې تولیدات وکړو او د بهرنیو تولیداتو سره ځکه دوی پوهېږي چې موږ د وزارت دفاع او د امنیتي سکتورو کې تعلیمي سکتورو کې صحي بخش کې په ټولو بخشونو کې چې موږ قراردادونه لرو هغه قراردادیان په دې فکر کې شول چې اوس خو داخلي وړه کمپنۍ هم زموږ د قراردادونه وړی شي ځکه 25% امتیاز لري دوی عاجل لاس په کار شول په داخل کې فابریکو ته مخه کړه تر څو په داخل کې تولیدات وکړو. یوه بلې وبخښئ که مې سره تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ دغلته یوه ستونزه نه رامنځته کوي یعنې کله چې قراردادیان دې ټکي ته متوجه شو چې ښایي اوس قرارداد زما له لاسه ووځي نو دوی صنعت ته فابریکو ته مخه کړه آیا فکر نه کوئ چې ستونزې به لا ډېرې کړي ښایي چې په هغه ذهنیت سره چې ګویا تولید وشي بیا تولید ونه شي ځکه چې دا خو قراردادیان نو ګوره داسې دی که کله تولید په داخل کې شروع کړو دی مجبور دی مال خرڅ کړو د چې کله تولید شروع کړو د قراردادیان هم یو هم نه دی 2 3 5 دي مجبور دی بل هم فابریکه جوړه کړو یو سالم رقابت هم په مابین کې راځي او دا ګوره یوه ډېره ښه شیوه او لاره ده. زه یوه ټکي ته غواړم چې اشاره وکړم جبران صاحب دغه کوم پلانونه چې د افغانستان ولسمشر په دې کې هیڅ شک نشته ډېرې ستونزې شته دومره ستونزې شته چې هیڅ حد نه لري د صنایعو په بخش کې اما کوم د اساسي هغه چارچوب او هغه لارې یا هغه تیږه یې چې کېښوه د افغانستان ولسمشر په دې کې شک نشته دا د نظر وړ ده. په دې باندې باید موږ لږ اشاره وکړو. ګوره مواصلات دي یا د ټرین دی چې د مخابراتو بخش د مواصلاتو بخش چې څخل سرکونه جوړ شي څخل موږ د ورېښم او د لاجورد لار یاده هغه کړو بیرته هغه زوړ حیثیت ورته ورکړو د چین سره ونیښلو هکذا د هغه سره د چابهار سره ونیښلو هلته د لاجورد د ترکیې او د اروپا سره ونیښلو دا یو ډېر ښه نظر دی خو له بعده مرغه تطبیق کې داسې دی چې هیڅ کار په مخ نه ځي. دا ډېر ښه نظر دی چې د کاسا پروژه د افغانستان د لارې نه 1000 میګاواټه برق تیریږي ځي پاکستان ته او افغانستان به هم ټول د برق چښتن شي دا ډېر ښه نظر دی. دا ډېر ښه نظر دی چې په بندونو باندې خپله بندونه فابریکه مثلا 200 میګاواټه برق به سږ د افغانستان هغه ته د برېښنا موږ تولید کړو دا ډېر ښه نظر دی خو 200 میګاواټه هېڅ نه دی اما تطبیق د دې ډېر سلو دی. دغه څیزونه صنعتکار او 25% امتیاز چې داخلي تولیداتو ته ورکړو دا ګوره ډېر ښه نظریات دي. ښه اوس د دې نظریاتو تطبیق چې دی دا تطبیق یې اوس نو ډېر مهم دی. تطبیق یې منتها په دغه شکل چې د افغانستان ضرورت دی او د افغانستان خلک هغو ته نیاز لري په دې شکل تطبیق شوی نه دی ډېر سلو تطبیق کېږي. وزارتونه هېڅ هغو ته توجه نه کوه هېڅ فکر نه کوه ورته دوی داسې فکر کوه چې فقط د هر څه کار چې وي بدبختانه په دغه ملک کې د هغو مشر په غاړه وي. اوس هر څه کار چې دی ټوله ګیله د رئیس جمهور نه کېږي خو دا نه دی چې وزارتونه دي قرار ناست دي وزارتونه هغه برنامې نه تطبیقوي. حتی ما د اقتصاد پالي شورا کې خپله رئیس جمهور ته دا خبره وکړه چې رئیس صاحب په دغه ځای کې ستاسو لیدل او ستاسو سره په یوه څه بحث کول خو خدای حاضر حضور د سکتور خصوصي ته ډېر اسانه دي خو وزیرانو ته د سخت دي. د وزیرانو یعنې د تا نه موږ ته د کارونه کړي تطبیقوي عاجل چې خپل د پلاس کې هغه کوي خو وزیران د په میاشتو موږ نشو لیدلی چې هغې ته ورته ووایي چې دغه کار وکړه د ستونزه ده پرابلم دی دغه ځکه اجرایي صلاحیت هم اکثره د وزیرانو په لاس کې وي که نه ډېر کارونه دوی کو هغه نه کو یا عادي مامورین دي. په هر ترتیب زما هیله د وارزو دا ده جبران صاحب خپله د دغې حکومت نه او که واقعا غواړي چې دغه برنامې د ملک د ژغورنې برنامې همدغه دي د ملک د خلاصون برنامه که وغواړئ امنیت همدغه برنامې دي چې تطبیق یې کوي ښه برق ولرئ ښه سړک ولرئ ښه ترانزیټ غونډې دنیا ته لاره ولرئ دا لاره د خلاصون ده ښه انرژي ولرئ ښه مین پاور ولرئ خلک به هم کار ولري خلک هم چې کار ولرو هغه بیا ټوپک نه خلي جنګ نه درسره کو واقعا نه خلي ځکه ډېر موارد داسې په دې ملک کې موږ ګورو چې د لوږې نه د فقر نه د بیچارهګۍ نه خلک سلو پسقو پایوي ته تاسو اشاره ورته وکړه جالبه مسله و چې یعنې ښه نظریات دي د ورېښمو لار رغول د کاسازر پروژې او دې ته ورته د نورو د بندونو رغول دا د نظر تر حده تاسو هیلهمند دي وکړه با وجود د دې چې د نظر تر حده ده ولې صنعتکاران دې ته بیا هم لیواله دي او خوشحاله دي هیلهمند دي که کار کوي که رښتیا هم کار وشي
که رښتیا هم زموږ د ولسمشر پر خبره باندې چې افغانستان د آسیا د اقتصاد په څلور لارې باندې بدل شي، تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم موږ واقعا هم طلایي وخت او چانس لرو چې باید دغه هر څه ترلاسه کړو؟ زه په دغه د تاسو د تلویزیون د طریقې د افغانستان خلکو ته او د حکومت دغه چارواکو ته وایم دغه طلایي چانس بیا لاسته نه درځي. کم د دغه وخت نه ګوره تجارت صنعت دا یو وخت لري، که هغه وخت درنه تیر شو بیا ته هیڅ نشي کولی. طور د مثال که سبا پاکستان ونیښتله په ګوادر سره د چین سره ونیښته، هغه د کاریډور یې شروع کړی، که دا کاریډور شو بیا د تا ته دومره سړی ډېر فکر نه کو. که سبا دا کار تاجیکستان، ازبکستان او ترکمنستان دا په ګډه باندې وکړو، د چین سره ترکیه ونیښلوله، بیا نو لږ لار به اوږده شي، خو 1000 کیلومتره به اوږده شي، بیا دا موقف ته نه لري. نو بناءً زموږ هیله دا ده کله چې هغه برنامه طرحه کیږي هغه په جدیت باید تعقیب شي. زه منم چې د افغانستان ولسمشر په داسې شانو کې په جنګ کې لګیر شي، مشکلاتو کې لګیر شي، وزیران یې قرار ناست وي، هیڅ کار نه کو. اوس په دغه پروژه باندې ګوره ټرین راغی د چین نه ټرین راغی، اولین بار ټول خلک ورته خوشحاله وو، د اوس هم رسي. دو چند محصول په هغې کې تخلي په حیرتانو کې 2 چنده د کراچۍ په لاره چې ته کوم مال راوړې هغه ننګرهار ته رسي، که هلته د یوه جنس د مغو جنس محصول $10 دی په ټن، په هرات یې چې راوړې $10 دی، په نیمروز یې چې راوړې خبر یې د $100 دی، په نیمروز یې چې راوړې د رشوت او د نورو سره تقریبا $50 دی، په حیرتانو یې چې راوړې $80 او $80 دی. دا ځکه ګوره دا زه په ډاګه وایم او دا زما زړه دی چې د افغانستان ولسمشر ته د اقتصاد په عالي شورا کې دغه بحث زه ورسره وکړم او دا ورته ووایم، پې خبر یې کړم، ځکه د افغانستان د صنعتکارانو، د افغانستان د متشبثینو د نماینده په صفت په ما باندې د دغې خلکو د حق جوړیږي چې د آواز د افغانستان خلکو ته ورسوم. دا په لاسي په دې کې داسې کړۍ ښکېلي دي چې هلته ولې محصول زیات څو جنس قیمت پورته ولاړ شي، موږ د دې لارې نه استفاده ونه کړو. دې ته ورته بل هغه هم ویل شوی چې له کوم کاروان او یا هم کوم پټلۍ چې له چین نه دلته مال لېږدوي، له دې څخه بېرته بیا ځینې ستونزې لري، بېرته هم نه ځي. مثلا د قاچاقو مسله یاده شوې، ګوره وروره په دې کې هم همدغه کړۍ جبران صاحب داسې دی. ګوره زه په ځینې وخت کې ټولې کړۍ نه، بدبختي یوه دا ده چې عادي او کار یو سړی تعلل هم کا، خو ځینې شیانو کې سړي ته ښکاره کېږي، په ځینو شیانو کې ښکاره نه وي. هر شی باید موږ په بل چا پورې ونه تړو، یعنې ځینې شیان دي چې په هغو کې ښکاره وي، سړی د شک پې کا، ګمان پې کا، آیا هغه مامور چې ناست دی واقعا هغه دومره ژمن دی د هېواد ته چې 2 چندی محصول واخلي د افغانستان د دولت دپاره؟ واقعا دا خو موږ تاسو ته ښکاره دی چې نه، یا به د خپل جوب په خاطر وي او یا به دا په خاطر وي چې ځینې ډېر واړه لاسونه به هلته کار کو. بدبختانه ګوره په دې کې نور بل څه شی جوړېدی شي چې ته ګوره عرض لرم بل موږ څه قیاس کولی شو. اوس د ما ته د ځواب راکا، یو څوک د ما آواز بار وي ځواب دې راکا، څنګه په ننګرهار کې محصول خلې 10، په هرات کې خلې 10 د مغې جنس، دا قلم زه راوړم، همدا قلم په همدغې مشخصاتو یا دا پیاله راوړم، همدغه پیاله په همدې مشخصاتو غوړي، طور د مثال مثلا غوړي راوړم، دا په همدغې مشخصاتو غوړي عین شی د یوې کمپنۍ جنس، حتی ګوره د چین نه د یوې کمپنۍ نه جنس موږ اخلو، که په کراچۍ راوړې په تورخم په لاره د هغو نه $10 محصول خلې، خو که په حیرتانو یې راوړې د هغو نه $80 محصول خلې. ښه که یې په هغه راوړې په هرات باندې اسلام قلعه باندې راوړې د هغو نه ما $10 محصول دی، خو که یې په هغه باندې راوړې په نیمروز باندې راوړې د هغو نه $50 دی. ګوره ځکه ما په ذهن باندې دا فکر دی چې موږ دلته د چابهار سره وصل کیږو، که د نیمروز لاره موږ استعمال کړو د چابهار سره وصل کیږو ځکه محصول لږ لوړ دی، او که دغه لاره استعمال کړو افغانستان دغه احتیاج نه خلاصیږي چې دغه 50 کاله 100 کاله یوه پیړۍ د افغانستان خلک د دونه رنځ وړي. د شهید داود خان د وخت نه رینیول یې تر دغه وخته پورې د خلک رنځ وړي. اوس نو دا لاره بیا خو موږ بیا د چین د دنیا د فابریکې سره موږ نه کوي. کامینزاده صاحب دا خو څه نه دي ګویا، داسې څه نه دي چې ګویا وزارت د ګمرکات او یا هم په ټوله کې حکومت پرې خبر نه اوسي که نه. دا خو د ما او د تا کار نه ده چې ګویا ته دې په حیرتانو کې $80 واخلي او زه دې په تورخم کې په $10 واخلم. دا خو د حکومت کار ده، دا خو هر څه حکومت ته معلوم دي، دا خو مالي وزارت ته تاسو یقین وکړه په اکثر شیانو کې دوی خبرېږي، دوی دومره ګیر دي
دوی هیڅ خبرېږي نه. دا اسناد ما ټول مې ټول کړي او دا ما دا سر ټول کړل او دا مې ټول وړي د یو قلم جنس د ما آواز بار وي یو قلم جنس لاسي ما وارد کړی د عرتانو پلار مې وارد کړی اسناد یې رسره دي د ترخم پلار مې 10 کاله کېږي 20 کاله کېږي واردوم یې اسناد یې رسره دي د هرات پلار مې وارد کړی اسناد یې رسره دي نیمروز پلار مې وارد کړی اسناد یې رسره دي دا درې واړه زه غواړم د افغانستان حکومت ته مخکې کړم که واقعا ښه اوس په دې کې اساسي ستونزه دا ده ګوره دغه ستونزه تنها د یوه کس نه وي دا د غونډ ملت ستونزه ده دا د غونډ هېواد ستونزه ده دقیقا ولسمشر ګمرک پر سر نشي درېدلی بلکل نشي درېدلی ګوره ضرور دا ده چې دغه نور خلک د ټیټ بیا وزیر وروسته د رئیس جمهور نه معین یې وروسته د هغو نه رئیس یې وروسته د هغو نه د واړه مامورین ګوره دا د ټولو په ګټه دغه رشوتخور هم په ګټه ده چې هغه 24 ساعت رشوت خلي هغه رشوتخور هم د ملک کلوال شي هغه رشوتخور هم که د رشوت نه له خلاص شي لږ به ډېرې پیسې وګېټي خو د دې خلکو رشوت خو موږ د طالبانو په وخت کې هم لیدلی و د استاد رباني په حکومت په دوره کې هم لیدلی و د ګمرک مامورین او نور او په دولت کې چې څوک وشي د رشوت په ډېر کم خست مثلا 100 روپۍ باندې چې ورکړي ما یې د رشوت و خو کله چې پیسې ډېرې شوې اقتصاد د افغانستان لوړ شو و صاحب دی په ډالرو خبرې کو اوس زر ډالر بالکل ډېر عادي ورته ښکارېږي ما منظور دا دی چې زه رشوت ته څوک نه تشویقوم منظور مې دا دی که چیرې د هېواد اقتصاد پیاوړی کېږي د اقتصاد ته ګټه رسي پرته د غله نه نیول ته هر پیاده پورې تر وکیل پورې تر رئیس جمهور پورې ته وزیر پورې ټولو ته هغه خدمات ارائه کېږي. کمیزاده صاحب ډېره جالبه مسله دا ده که نه اوس رښتیا هم ما ته او نورو ټولو افغانانو ته دا رښتیا هم تاسو په خپله چې په دې برخه کې یاستئ تاسو ته جالبه ده چې له یو ګمرک نه دومره فیصدي او بل د ګمرک نه دومره فیصدي مالیات او یا هم تعرفات اخلي. د مالیې وزیر څرګندونې به ستاسو هم په یاد اوسي چې پارلمان ته یې وویلې چې ګویا د 20,000 تر 80,000 ډالرو پورې په ګمرکاتو کې کسان تعینېږي که نه اوس دا خو زه نه یم چې وزیر باندې دا کس زه مقرروم دا خو وزیر دی چې ګویا وزیر خبر ده او دا ګمرکات کې تر 80,000 او بیا د میاشتې 20,000 روپۍ هغه کس ته ورکوي چې دا یې مقرر کړی دی که نه نو دا خو به ځکه اوس 2 چنده مالیات زه یوه خبرې ته کوم راځئ یو حقیقت ته اشاره وکړو ګوره زه د زړه د خلاصه وایم د موږ وکیل صاحبان د ما آواز به ښه واروي واقعا دا د خلکو کور یا د هېواد د موږ د هېواد هغه منتخب وکیلان دي له بده مرغه دا باید د زړه د سویه د زړه د تله دی ته وایم چې په ملت کې هېڅ محبوبیت خلک نه لري داسې وکیلان پکې شته چې حقیقت ته یې د دغه غټ وکالت رنګه یې بده کړي خدای حاضر حضور دی د حیثیت د وکالت یې په دې کې ګوره ټول په دغه مسایلو کې وزیر په دې ځای کې هیڅ ملامت نه دی حقیقت یې ویلي وزیر د مالیې خو وزیر دی چې هغه کس یې بیا تعیین کړی داسې دی که چیرې دغه وزیر هغه کس هلته مقرر نه کړو سبا وزیر استهزا کوي ګوره 100 وارې داسې پېښ شول یعنی موږ د افغانانو هیله او آرزو دا ده د خپلو وکیلانو نه د خپلو استازو نه د موږ آرزو هیله دا ده چې دوی د موږ ستونزې رفع کړو وګورئ یو دوی اوس موږ ته ستونزې خوټوي وګورئ کمیزاده صاحب ښه مثال د مالیې پخواني وزیر باندې هم همدغه ډول یو فشارونه وه که نه خو هغه په ډېر جرأت سره راغی د همدوی په کور کې هر کسان په ګوته کړه چې ګویا څوک شراب راوړي څوک تیل کوم مافیا قاچاق دي څوک له شرابو سره ګیر شوي دي څوک د موټرو کاروبار کوي او ګیر شوي وه او دې ته ورته نه وزیر استیزا شو له دندې لرې شو بلکې ملت ته هغه څیرې هم په ډاګه شوې که وزیر دا له خپل څوکۍ په ویره کې دا کار کوي دا خو بیا وزیر دلته ملامت ده دلته په دې کې شک نشته ګوره زما د وزیر مالیې واقعا باید دا کار ونه کړو دغه کسان چې په غذایی کې دي دا باید مبارزه وکړو د افغانستان خلک پې خبر کړو صحیح د خپله چوکۍ به یې لاسه ورکوو بل به د لاسه ورکوو خو داسې نه کوو چې ملک به غر کوو رضي د پارلمان کې د خلک د پارلمان کې خو ټول زموږ وکیلان غله نه دي داسې شخصیتونه پکې شته چې د دغه هېواد رښتیني بچیان دي په دغه هېواد یې زړه سوځي ته خپله وینه تیر دي تر څو دغه هېواد وژغوري داسې وکیلان هم شته دغې وکیلانو نه د ګوره همیش زه درته وایم د خاینین ډېر نه وي صالح خلک د خاینو خلکو نه ډېر دي خو دغه صالح خلک بدبخت دا دي چې د صالح خلک لږ اتفاق ډېر نه کړو که صالح وکیلان زموږ په پارلمان کې اتفاق وکړو دا بدبخت ولا که هېڅ چې وکړی شي 15-20 کسه به پکې غله وي
نور به ټول د نظام اصلاح کېږي. ګوره هر څوک چې قرباني ورنه کو دا په دې شکل نه کېږي. حقیقت دی د موږ وکیل صاحبان په ګمرکونو کې په دغه بدنشانو کې لاس لري، په دې کې شک نشته، او وزیر دا کومه خبر چې کړي حقیقت یې کړي. اما د دوی سره مبارزه، معقوله مبارزه پکار ده، ورتلل پکار دي. د هغو وکیلانو صاحب ما درته ویل چې صالح خلک دي، هغې ته ووایي چې وروره دغه وکیلان دا کارونه کوي، هدایت ورته وکړي چې دا مه کوئ. اوس به همدغه کس چې پر 80,000 ډالرو په بدل کې او یا هم د هر میاشت د 20,000 ډالرو په بدل کې پر دغه ګمرک نازده، دا به هرومرو 2 چنده مالیه اخلي، ځکه چې د وزیر زور به ګوره دلته خو بیا وزیر هم ملامت. زه درته وایم د بدبختانه د خودسرۍ یعنی منبع اوس متاسفانه باید ووایم چې په پارلمان کې ده، متاسفانه د رشوت مسایل متاسفانه ووایم چې پارلمان کې دي. ګوره د حتی د وهنو ټکولو د قانون شکنۍ دغه ټول مسایل متاسفانه دا باید ووایم پارلمان کې دی. دا نه چې یو کس د پارلمان د محترمو غړو نه د رئیس صاحبانو نه زموږ دا هیله دغه څوک چې دي هغې ته جزا ورکړو، پرې نه ږدي. صحیح ده چې دوی د هر څه نه مبرا دي، هیڅوک څنګه نشي کولی چې دوی ته جزا ورکړل شي، اما په داخل د دوی کې باید یو چوکاټ وي. هغه څوک چې قانون شکني کو، هغه څوک چې د خلکو په حقوقو تجاوز کو، هغه څوک چې معادن غلا کوي، هغه څوک چې قاچاق کو، هغه څوک چې مثلا نور ناشایسته کارونه کو، دغه مخه باید پارلمان ونیسي. وی تیګه ماتي وي. پارلمان وکیل ته موږ زور خو نه رسي، خو دا په پښتو کې هغه متل دی تیګه ماتي وي، یعنی وکیل د وکیل مخه نیوی شي. زه فکر نه کوم چې دومره په سختۍ باندې لکه وکیل چې نیوی وزیر یې نشي. بله دقیقا کمیزاله صاحب ستونزې ډېرې دي او تل مو پر ستونزو باندې بحث کړی ده. نن راځه پر دې باندې بحث وکړو چې دغه 21 موارد چې موږ خودکفا شوي یو، یوازې د کور دننه موږ دغه مواد کته او پورته کوو، که بهر هم موږ صادروو، بهر ته هم موږ کولی شو چې زه په افتخار درته ویلی شم چې باید د ستونزو باندې ټول غږیږي. د ما سره هم ضروره ده چې په هغو څه وغږیږو چې موږ لاسته راوړنې لرو. زما د ملت د کور نه، د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د حکومت نه اول خو منندویي کوم چې واقعا د صنعتکارانو سره ټول په یوه اواز حمایت کو. د افغانستان د واړه نه نیولې تر غټه پورې ټول حمایت کو. دغه باعث د دو شوي چې الحمدلله موږ پیشرفت وکړو. موږ په 22 سکتورونو کې تقریبا په 21 سکتورونو کې حالت خودکفایي ته رسیدلی یو، او دغه نور 22 سکتورو پورې نیمه خودکفایي ته. دا د افغانستان د خلکو حمایت و، د افغانستان د صنعتکارانو هاند او هڅې وې. موږ د صادرات هم لرو. ګوره زه اوس درته وایم موږ دغه رکشاوې نه دي، د رکشاوې چې جوړېږي، د رکشاوې موټرسکیلونه دا اوس موږ په سرحد اوس بلوچستان کې خرڅوو. تاسو ته معلومات وي که ته بانو ته ورشې ټول زموږ رکشاګانې پکې ګرځي. دا ګوره افغانستان ته ډېر یو لوی افتخار دی. زموږ مثلا پاپوش ولسوال ته برون خرڅېږي، زموږ اکثره توکي اموال ګوره بیرون ته صادرات لرو. زعفرانو په برخه کې تاسو ته معلوم دی چې موږ ډېر ښه ځلېدلي یو. سږ الحمدلله د موږ په ابتکار د افغانستان د صنعتکارانو دلته د ما ټول مشران اروي په ابتکار باندې یو پلان د افغانستان ولسمشر ته 1.5 کال مخکې وړاندې کړ چې دغه ستونزې د میدان هوایي نه لرې کړي، د ستونزې د ګمرکونو نه لرې کړي، د میوو کچه بل وړی شي. تاسو ولیدل چې په تیر کال کې زموږ وچې او تازه میوې د په ځینې ولایتو کې 40%، په ځینې ولایتو کې 25% صادرات زیات شول. دا ځکه چې په ګډه حکومت د سکتور خصوصي سره کار وکړ او د نظریات سکتور خصوصي ته د افغانستان ولسمشر غوږ نیسي. خو زه بیا هم د خپل وزیر صاحبانو نه، د سکتوري وزیرانو نه او د نورو بخشونو د هیله کوم چې دوی هم لاس په کار شي. او د هوادوالو نه وار مې ویلي مننه ده چې موږ داخلي تولیدات خلي. اوس موږ ډېر ښه ځلېدلي یو، ډېر ښه تولیدات لرو په معیار، هم د معیار له مخې هم د کمیت او کیفیت له مخې موږ ډېر ښه تولیدات لرو په مارکېټ کې. دغه 21 موارد چې موږ خودکفا شوي یو، دا هغه موارد چې موږ په هیواد کې هیڅ نور بهرني توکو ته دې برخه کې هیڅ ډول ضرورت نه لرو. که ضرورت نه لرو په دې برخه کې داسې څه شوي چې تعرفې پر هغوی باندې لوړ شي چې لا ښه بازار شي دلته؟ دغه په دې ځای کې موږ ستونزه لرو چې تعرفې متاسفانه داره نه پې لوړېږي. په تعرفه کې مثلا هلته پې لوړه شي، هلته قیمت او جنس ولوي وي، یعنې داسې له ښه هماهنګي موجوده نه ده. ګوره که دغه هماهنګي د شورای عالی اقتصاد، د وزارت تجارت او د وزارت مالیې په مابین کې، د سکتور خصوصي په مابین کې دغه هماهنګي راشي، زه مطمئن یم چې زموږ د تولید کچه به 2 برابره شي. زه مطمئن یم چې که اوس موږ 22 سکتورونو کې یو، موږ به په یوه کال کې تقریبا یا په 2 کالو کې 50 سکتورونو کې خودکفا کیږو. اما دغه هماهنګي، دغه خپله دغه تهداب ډېر ښه ایښول شوی.
اما بدبختانه د تعقیب یې ډېر سلو دی، ډېر آهسته دی. زما هیله دغه ده چې علت کمیزره صاحب څه ګڼئ؟ بیا هم هماغه کړۍ یا هماغه ډلې چې گویا یو ډول نورو ته کار کوي د افغاني تولید مخه نیسي که نه داسې تر ډېره حده پورې بېپروایي؟ دا د دنیا کې چې د کشمکشونه دي دا ټول په اقتصاد دي، دا ټول په اقتصاد دي. هر څه چې رسي د اقتصاد، منبع اقتصاد ده. طبعا چې موږ یو څوک خپل تولید ته نه پرېږدي، د موږ مخ هدف کوي، نو په دې کې بل څه شی شته. ګوره اوس په افغانستان کې یو بل مشکل چې دولت لري، هیڅ یوه اداره اوس نشته چې موږ مځکه ترې واخلو. هیڅ اداره نشته، نه په داخل د کابل کې نه په ولایاتو کې داسې اداره نشته چې صنعتکار ته مځکه ورکړو. ایران پاتې چې فابریکې جوړوو، دا اوس ګوره موږ لیست نیولی. د نن زما 2 مجلسونه دي د کمیسیون د تدارکات د رئیس سره، د رئیس سره د غړو سره زموږ تقریبا غونډه اتحادیه کسان دغه د 21 سکتورونو کسان نن به موږ په 2 بجو د مجلس سره چې داخلي امتیاز چې دوی ویلای چې 25% دی چې دا موږ ته په کوم شرایطو څه خل رکوي. او بل په دې به ورسره بحث کوو. تر اوسه پورې په اندازه نه دی اخیستی، حقیقت درته وایم شته دی په کاغذو کې شته، خو دا امتیاز موږ تر اوسه پورې نه دی اخیستل شوی. جریمې ګوره ما وار په وار ویلي، دا اوس په قندار کې زموږ د 2 کاله دی چې موږ صنعتکارانو ته تر اوسه پورې جواز نه دی نوی کړی، ځکه چې جریمې پیرغلې یو سړي باندې $12,000 مالیه وه، اوس هغه مالیه تللې 15 لکه 4 لکه افغانۍ جریمه پیرغلې. هغه ایران پاتې دي چې له څخه واخلم. ګوره دا هغه څیزونه دي چې واقعا د موږ د صنایعو مخه ډب کوي او وار په وار ورته وایي چې په دغه ستونزه زموږ سره کښېنئ، هغه منفي ځواب ورکوي. یعنې د موږ هیله دا ده چې دا ټول لاس په کار شي، داسې نه شي. ګوره زه بل هم درته وایم، دا پیسې د کاریزو په حکومت کې تر ټولو نه ډېرې راغلې، $110 میلیارده راغلل. خو زه بیا دوی حکومت هم وایم، زه زمامدارانو ته هم وایم دا وخت بیا رسي، دا اوس خو اوس رسیم نه ده پیسې. 2 کاله وروسته به د دغې مرماند کو که اوس موږ $4 میلیارده موږ ته څوک نړیوال ټولنه رکوي، ممکن 2 کاله وروسته موږ ته 1 میلیارد هم رانه کو. په هغه وخت کې به بیا ارماند کو چې کاشکي موږ د خپلې فابریکې په پښو درولې وای، کاشکي خپل صنعت هم په پښو درولی وای. د یوه بخشه ستونزه نه لرو جبران صاحب، د زړه د سړي وینې څاڅېږي. زموږ ګوره د زړه په وینو باندې 2 لکه کسان موږ په دې 10 کالونو کې د افغانستان په پیسو ټرینینګ کړل، ټول رانه ولاړل چې کار ورته پیدا کړی، نیم په اوبو کې غرق شول، نیم مهاجر دي اوس په نورو هیوادو کې دي. ګورئ دا محشر دی، دا درسته نه ده. 4-5 لکه فارغین ورکوو د کال، دو ته چېرته کار ورکوئ وروره؟ دا چې کار ورنه کړي د خپله یو بحران دی. تاسو ویلي که همغږي رامنځته شي نو تر 50 تر 100% په مواردو پورې تاسو به خودکفا شئ. که خدای نخواسته همغږي همدغه ډول اوسي چې نن ورڅخه شکایت کیږي، که خدای نخواسته د رشوت مسله، د بېپامۍ، د بېپروایۍ او د هغو ډلو مافیاو کړیو لا قوي کېدل په همده برخه کې همدغسې روان اوسي، آیا بد زیری به نه وي چې ګویا موږ له 21% څخه هم بیا راټیټ شو، له 21 مواردو څخه؟ په دې کې هېڅ شک نشته. دغه 3 بخشونه چې لاس سوار نه کا، د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، خصوصي سکتور، دغه 3 بخش چې لاس سوار نه کا، موږ هېڅکله نشو کولی چې د خپل تولیدات وساتلی شو، ځکه د بیرون نه فشار دی په موږ باندې. قاچاق رسي، په غلا باندې خلک مال راوړي، پاکزا بیروني ملکونه ډمپینګ سیاست په دې هېواد کې یوه پېړۍ دی چې کاروي، نو موږ به څه خل رقابت وکولی شو. خو ښه لاره دا ده چې موږ هېڅوک نه متهموو تر هغه وعده پورې، ځکه ټول هېوادوال زموږ پارلمان زموږ دولت په دې پوه شوی چې بله لاره نه لرو، مجبور دی زراعت، معدن او د موږ صنایع دا میکانیزه کو. صنایع په دې کې بیا اساسي نقش لري، ځکه چې صنعت نه وي مخکې تللی، زراعت دومره چې صنعت نه وي، صنعتي زراعت ونه لري، په دو حالت نه کېږي چې موسم هم په کلبه باندې کار کوو. په هر ترتیب دغه د ما منظور دا دی په کټ چې دوی کار وکړو په جدیت سره. دغه برنامې چې د افغانستان ولسمشر یا د اقتصاد عالی شورا کې طرحه کیږي، هغه په جدیت سره تعقیب عملي بڼه ورکړو. ډېره زیاته مننه کوم کمیزاله صاحب، په همدې هیله که نه نو بیا به له بد حالت سره مخ یو. دغه 21 موارده چې موږ اوس خودکفا شوي یو دا به هم بیا نه لرو. تر بیا مو په الله سپارم. ښه اوسه. ستاسو نه مننه.